افغانانو لپاره ښه خبر. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس د سره چینل سبسکرایب کړئ. چین او روسیې له افغانستان سره د مرستو میکانیزم لپاره د امریکا له وړاندې شوي پریکړې لیک سره مخالفت کړی. چین او روسیې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له امریکا لخوا د وړاندې شوي هغه پریکړه لیک مخه نیولې چې له مخې پر طالبانو د لګېدلو بندیزو پر ځای پاتې کېدو سره سره افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد لپاره لار جوړېده. د دغه وړاندیز له مخې په د افغانستان شتمني لا هم کنګل پاتې وای، خو چین یې د خوشي کېدو غوښتونکي دي او ټینګار کوي چې د بشري مرستو په برخه کې د هیڅ بندیز نه وي او په وینا افغانستان ته د نغدو پیسو لیږد هم ژر آزاد شي. امریکایي چارواکي وای حکومت یې پر داسې لارو چارو غور کوي چې له مخې یې افغان ولس ته مرستې ورسول شي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.